السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر دا وخت کابل کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ساعت لنډو خبرونو کې موضوع ځلان له حریت رادیو هرکلی کوم پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی ذبیح الله مجاهد د ایرانی قماندان روسیو سرګندونو ته غبرګون کې ویلي ایران د پر خپل ځواکونو تمرکز وکړي مولوی محمد ارسلا خروټی وایي د اسلامي امارت په حاکمیدو سره د کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوې ده د کډوالو چارو وزارت وایي پامیر زموږ د هیواد حاکمیت یوه مهمه نقطه ده د اوسپنې پټلۍ ادارې تخنیکي کارکوونکي ایران هیواد ته د زده کړو لپاره تللي دي له نړۍ هم خبرونه لرو امریکا ورجینیا ایالت کې یوه F-14 ډوله جیټ الوتکه نسکوره شوې ده ښه راغلاست نن دوشنبه ده د 1440 هجري قمري کال د ذوالقعدې میاشتې 14 او د 1402 لمریز کال د غبرګولي 15 چې د 2023 میلادي کال د جون میاشتې له 15 نیټې سره سمون لري اوس هم بشپړ خبرونه ذبیح الله مجاهد د ایرانی قماندان روسیو سرګندونو ته غبرګون کې ویلي ایران د پر خپل ځواکونو تمرکز وکړي د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویان مولوی ذبیح الله مجاهد د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قماندان هغو روسیو سرګندونو ته غبرګون ښودلی چې تېره ورځ ویلي و چې دوی چمتو دي چې د افغانستان اسلامي امارت سرحدي ځواکونو ته روزنه ورکړي د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي قماندان قاسم رضایی د سرګندونې د افغانستان او ایران د سرحدي ځواکونو د وروستۍ نښتې له ځای څخه لیدنې پر وخت کړي د قماندان قاسم د سرګندونو ته د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویان مولوی ذبیح الله مجاهد خبرګون ښودلی او ویلي چې ایران د پر خپلو ځواکونو تمرکز وکړي زموږ خپل اساسي ځواکونه روزل شوي دي ښاغلي مجاهد رسنیو ته استول شوي غږیز پیغام کې زیاته کړي چې افغانستان د خپلو امنیتي کسانو د روزنې لپاره اکاډمي او پوره امکانات لري او د پوځیانو روزنې روانه ده د اسلامي امارت ویان په خبره چې موږ ځواکونه تر ډیر حد روزل شوي دي په ځانګړي ډول هغه ځواکونه چې سرحدي برخو کې فعالیت کوي نوموړي همدارا زیاته کړي چې سرحدي ستونزې له دې کبله نه رامنځته کیږي چې زموږ ځواکونه بلد نه دي یا یې بېغوري کړې ده ښاغلي مجاهد وایي چې ایران سره وروستۍ نښتې د ایراني ځواکونو د مزاحمت له امله رامنځته شوې وي مولوی محمد ارسلا خروټی وایي واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره بیرته هیواد ته د کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوې ده پرون یکشنبه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد ارسلا خروټي سره کتلي دي د ارګ په ټویټر باندې لیکل شوي چې مولوي محمد ارسلا خروټي د یاد وزارت د فعالیتونو له سره وړلو او راتلونکو پلانونو په اړه د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل ته معلومات ورکړي او ویلي چې واک ته اسلامي امارت له رسېدو سره سم بیرته هیواد ته د کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوې او هره ورځ سلګونه تنه بیرته خپل هیواد ته راګرځي نوموړي زیاته کړې کډوالو سره د مرستو لاسنیوي په موخه یې له بېلابېلو مؤسسو سره د همکاریو هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي هممهاله د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر له ټولو کورنیو بهرنیو مؤسسو او بنسټونو له مرستو د مننې ترڅنګ ویلي چې اسلامي امارت تل هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته په هیواد کې د ارام او سوکاله ژوند زمینه برابره کړي مولوی عبدالسلام حنفي د قالینو صنعت برخه کې د ملي سوداګرو هڅې ستایلې دي د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوی عبدالسلام حنفي پرون د قالینو صادروونکو ټولنې غړي او ملي سوداګر محترم محب الله کوهي سره کتلي دي محترم محب الله کوهي دغه لیدنه کې د قالینو تولید زیاتوالي او د نړۍ په کچه د قالینو د بیو او ارزښت لوړوالي ترڅنګ ویلي چې د افغانستان تولید قالینې د نړۍ مختلفو هیوادونو ته صادریږي نوموړي سوداګرو د قالینو صادروونکو ته د اسانتیاو رامنځته کولو همدارس د وضع شوو مالیاتي معافیتونو له امله د اسلامي امارت په هڅو خوښي ښودلې بل لوري ته بیا د ریاست الوزرا اداري مرستیال محترم مولوي عبدالسلام حنفي هیواد کې د قالینو صنعت د ودې برخه کې د ملي سوداګرو په هڅو پراخو فعالیتونو د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ د هغوی هڅې ستایلې دي ښاغلي حنفي زیاته کړې چې د اسلامي امارت مسؤلین د سوداګرۍ په ځانګړي ډول د قالینو صنعت لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو رامنځته کولو په لټه کې دي قدرمنو اوریدونکو تاسو حریت رادیو ته غوږ یاست په 88.5 څپو باندې د دې ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه رسوي خبرونه ته بیا هم دوام ورکوو
عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د سیروم تولید فابریکه جوړیږي. د افغانستان اسلامي امارت عامه روغتیا سرپرست وزیر د ایران د صادراتو ادارې لري سره کابل کې د لیدنې پر مهال د طبي ټکنالوژي د درملو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه خبرې اترې کړې. دغه وزارت د قلندر عباد له حواله پر ټویټر لیکلي چې د ناسته کې له ایران غوښتي چې په افغانستان کې د سیروم تولید یوه فابریکه جوړه کړي او ایراني لوري ډاډ ورکړی چې له څېړنو وروسته به له دغه وزارت سره د سیروم د تولید د فابریکې په جوړولو کې همکاري وکړي. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت وزیر وایي پامیر زموږ د هیواد د حاکمیت یوه مهمه نقطه ده. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر ملا نورالله نوري د بدخشان ولایت واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر په استازیتوب یو شمېر مشرانو سره کاري دفتر کې کتلي دي. د سرحدونو قبایلو چارو وزارت د خپور کړي خبر له مخې دغه لیدنه کې له پامیر څخه د راغلو مشرانو په استازیتوب مولوي عبدالحق د اسلامي امارت له هڅو او یادې سیمې ته له پاملرنې مننه کړې او زیاته کړې چې مسؤلین د پامیر اوسیدونکو ته یو بل کلینیک او سړکونه جوړ کړي او مخابراتي خدماتو لبنیاتو ته بازار موندنې برخه کې د پاملرنه وکړي. ښاغلي وزیر پامیر میشتو ته ویلي چې پامیر زموږ د هیواد یوه مهمه نقطه ده او حکومت به یې اوسیدونکو ته په ټولو برخو کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې رامنځته کړي. وزیر ملا نورالله نوري زیاته کړې چې د پامیر سړک منظور شوی چې ژر به یې چارې هم پیل شي. د ټلیفون خاده هم هلته نقل شوي او د پامیري مالدارانو لبنیاتو ته د بازار موندنې په اړه هم ډاډ ورکړل شوی دی. کابل امنیه قمنداني بیا وایي د کابل هوایي ډګر اطرافي کنډک 50 تنه امنیتي منصوبین له 40 ورځنیو زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شوي دي. د کابل امنیه قمنداني اړوند د کابل هوایي ډګر د اطرافي کنډک 50 تنه امنیتي منصوبین د صلاح الدین ایوبي رحمه الله پوځي مسکر له 40 ورځنیو نظامی عقیدتي او فکري زده کړو ترلاسه کولو وروسته د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ شوي دي. د یادې قمندانۍ د مطبوعاتو او عامه اړیکو دفتر خبر کې راغلی چې یادو امنیتي ځواکونو ته د عملیاتو پلټن ځایونو تلاشي، هر ډول وسلو کارولو، پیاده او د وسایطو ګزمو، فزیکي تمرینات، فکري او عقیدتي روزنه او ګڼ نور برخو کې 40 ورځنۍ زده کړې ورکړل شوي دي. اوسپنې پټلۍ اداره بیا وایي تخنیکي کارکوونکي ایران ته د زده کړو لپاره تللي. د افغانستان اسلامي امارت د اوسپنې پټلۍ ادارې خبر ورکړی چې د یادې ادارې 4 تنو تخنیکي کارکوونکو نن دوشنبه د ایران هیواد تهران ښار ته په دې موخه سفر کړی چې څو هلته د ریل پټلۍ اړوند درزین یعنې نقلیه وسیله او سیګنالینګ او ارتباطاتو اړوند عملي زده کړې ترلاسه کړي. یادې ادارې ویلي چې د لنډمهاله روزنیزې برنامې تر فارغېدو وروسته به د دغه کارکوونکو له زده کړو تجربو څخه د خواف هرات ریل پټلۍ کې ګټه واخیستل شي. مسؤلینو زیاته کړې دوی په ټول توان کوښښ کوي چې د خپلو کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه روزنیزې برنامې ترتیب کړي. ختیځ زون ته ځو. لغمان ولایت کې دوه د پاکو اوبو رسونې شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. د لغمان ولایت د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په الیشنګ ولسوالۍ کې د څښاک اوبو دوې شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته هم سپارل شوي دي. د یادو شبکو د پرانیستلو پر مهال د دغه ولایت د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست ویلي چې دغه شبکې د الیشنګ ولسوالۍ په اړینې کلي کې د یونیسف مؤسسې په مالي ملاتړ د 1,190,540 افغانیو په لګښت د 13,230 متره په اوږدوالي جوړې شوې دي چې پکې 195 نللیکو نصبول او د 80 متر مکعب وړتیا د اوبو 2 زیرمو جوړول هم شامل دي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو حریت رادیو څخه د ساعت خبرونه اوري. له هیواد بهر له نړیوالو خبرونو دار سره اوري. امریکا ورجینیا ایالت کې یو F-14 ډوله جیټ الوتکه نسکوره شوې ده. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا یو F-14 جیټ الوتکه د واشنگټن ډي سي له هوایي میدان څخه له پورته کېدو وروسته د ورجینیا ایالت په جنوب لویدیځ کې په یو غرنۍ سیمه کې نسکوره شوې. رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې دا نسبت وړه جیټ الوتکه ده چې له وس خطر 12 کسان لیږدوي. د ژغورونکو پولیسو ډلې ویلي چې د الوتکه کې هیڅ کس ژوندی نه و پاتې. د سیمې اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ واورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځمکه او دیوالونه هم لړزېدلي دي.
وروسي خبر بیا دا چې سودان کې تازه نښتې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. سودان د پلازمینې خرطوم بېلابېلو برخو کې اوسیدونکو فعالانو ویلي چې پرون د اوربند د موافقې د وخت له پوره کېدو سره سم تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالتونو په منځګړیتوب سره د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی و او تېره شنبه یې مهلت پای ته ورسید. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی و او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه هم برابره کړې وه. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم څو ځله دغه هیواد کې له لنډمهاله اوربندونو څخه سرغړونې شوې دي. قدرمنو اوریدونکو، له حریت راډیو څخه تر دې مهاله مهم او وروستي خبرونه همدلته پای ته ورسېدل. ځلان مو په یو بخښونکي مننه رسوارم. له ملتیا مو مننه.